دعا د مات زړونو پناه ده. ډېر وخت انسان د خلکو نه امیده شي، لارې بندې شي، وسایل ختم شي، خو د الله تعالی دروازه هیڅکله نه تړل کېږي. د شپې په خاموشي کې چې بنده په اوښکو خپل درد بیان کړي، هماغه شیبې د عبادت تر ټولو خوږې شیبې وي. هلته نه ریا وي، نه ښکاره کول وي، یوازې یو بنده وي او د هغه مهربانه رب. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای: الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز او روح دی. ځکه عبادت یوازې حرکات او الفاظ نه دي. عبادت هغه وخت ژوندی کیږي چې زړه نرم شي او بنده خپل رب ته مخ واړوي. کله چې انسان لاسونه پورته کړي نو په حقیقت کې خپل غرور ښکته کوي، خپله کمزوري مني او اعلان کوي چې ای رب، زه بې له تا هیڅ نه یم. په دعا کې امید پیدا کیږي، زړه آرامیږي او روح ځواک اخلي. دعا انسان ته یادوي چې تقدیر مالک الله دی، رزق د هغه په لاس کې دی، شفا د هغه له لوري ده او خلاصون هم د هغه په حکم کیږي. څوک چې دعا پرېږدي لکه د عبادت له زړه نه چې لرې شي، او څوک چې دعا ته ځان وسپاري الله جل جلاله رحمت ته نږدې شي. نو هر وخت په خوشحالۍ کې او په غم کې، په اسانۍ کې او په سختۍ کې دعا مه پرېږده. ځکه دعا یوازې غوښتنه نه ده، دعا د بنده او رب ترمنځ ژوندی تړاو دی، د ایمان ساه ده او د امید رڼا ده. نو موږ تاسو لره پکار دی چې همیشه دعا وکړو. دعا موږ رب ته نږدې کوي، دعا موږ د رب څخه نه لرې کوي. یعنې موږ تاسو لره پکار دی چې دعا وکړو او ځان خپل رب ته وسپارو. هر څه له ربه وغواړو. رب ورکوونکی دی، د بل در او درګاه نه ده پکار چې هغه در او درګاه ته ودرېږو. له رب یې وغواړو، رب ورکوونکی دی.